سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. د چا حیا اخیستل نه وي پکار، خو نن سبا چې په ټیک ټاک باندې کومه بې شرمي شروع ده، کومه بې حیایي شروع ده، نو یقینا چې موږ ځینې ویډیوګانې ځوانانو سره یا د معاشرې سره د خلکو سره د دې دپاره شریکوو چې هغوی پوه شي، هغوی د دې نه عبرت واخلي او د کیمرې په سترګه باندې داسې کارونه ونه کړي. یو مشهوره ټیک ټاکره فاطمه جعفري چې د هغې ویډیو راغلی ده، آیا دغه ویډیو د هغې ده او که نه؟ تاسو به یې هم دلته وګورئ. تاسو مهرباني وکړئ موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې د دې ټول تفصیل نه تاسو خبر شئ او زموږ چینل در سره هم ضرور سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، فاطمه جعفري چې یو مشهوره ټیک ټاکره ده، په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته مشهوره ده، ډیر فین فالوینګ لري. د هغې یو ویډیو راغلی ده چې هغه پکې ډیر غلط حرکات کوي. ویډیو به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. نو د دغه ویډیو نه پس قسمه قسم خبرې خلکو کولې چې آیا دا فاطمه جعفري ده او که نه ده. خو قدرمنو دوستانو، کله چې موږ مکمل معلومات وکړو، مکمل تفصیل مو راټول کړو، نو حقیقت لا تر اوسه پورې معلوم نه دی چې آیا دا رښتیا د دې جینۍ ویډیو ده او که بل څوک دي. خو تر کومه حده پورې چې د ویډیو خبره ده، نو که هر چا دا ویډیو کړي، دا جینۍ د شکل نه مسلمانه ښکاري، پښتنه، پنجابی او یا که د هر زبان والا وي، خو دا به یې مسلمانه. دوی ته نه دي کول پکار چې داسې بې شرمي وکړي، الله پاک ته توبه وکړي او د داسې بېهوده حرکاتو نه دي ځانونه وساتي. ستاسو یو ځل بیا ډېره مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ.